موټر شاته کوي وخت نه ورته دلته مو دروازه ته متل شه زر ما کې ودر د ارچي دغه هدف می خپل وطن کې ژوند دی خپل وطن د موږ کور دی او خپل وطن کې غواړم ژوند وکم او که زمینه راته مساعده شي غواړم د خلکو او د خپل وطن خدمت وکم زما دپاره چې زمینه مساعده شي په هره برخه کې چې وي زه کار ته حاضر یم په هره برخه کې د مخابراتو برخه کې البته زه به وګورم چې فعلا د مخابراتو د شبکو حالت څنګه دی او زه به انشاءالله د اسلامي اماراتو رهبري مقاماتو ته لازمي مشورې ورکم او بیا څنګه چې دوی لازمه ګڼم چې د ما نه استفاده وکړي زه د خپل وطن خدمت ته آماده یم سیاسیون نه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس امنیت په ټول هیواد کې ټینګ دی راشي خپل وطن ته او که کوم نظر لري یا مخالفت لري هغه په خپل وطن کې د خبرې د لارې نه حل کړي دا زما مشوره د ټولو سیاسیونو ته زه خو اوس فعلا دا ډېر وخت دغه خبرو وخت شته زه په دې باور یم چې زه د دې وطن د یو بچي په صفت او د دې وطن د یو انجینر په صفت په دې 100% متیقن یم چې په خپله خاوره کې یو مثبت رول لوبولی شم او د خلکو په ژوند کې د دوی د ښه ژوند او هوسا ژوند لپاره انشاءالله یو رول لوبولی شم په هر چوکاټ کې چې وي او دا به بیا وروسته د دوی سره په مشورو او خبرو کې جوته شي چې زه په کومه برخه کې کار وکم او څه وکم من ریاست‌های مختلف را کار کردیم در نظام گذشته رئیس اداری وزارت مخابرات بودیم رئیس تدارکات بودیم رئیس شرکت افغان تلکم بودیم و یک چند وقت هم به صفت سرپرست وزارت کار امور اجتماعی بودیم و همچنان کاندیدای معاون اول ریاست جمهوری هم در 3 سال قبل در سال 1398 بودیم. هدف از آمدن ما است که در افغانستان زندگی بکنیم هدف از آمدن ما است که در افغانستان خدمت بکنیم و به اساس دعوت کمیسیون تماس از دوستا و وثیق صاحب و حقانی صاحب از زمین دوستا تماس گرفتند و بالاخره ما تشویق شدیم آمدیم در افغانستان و هدف ما است که عشق وطن و مادر تفاوت نداره و میلت است که آمدیم به وطن و به خدمت وظیفه مشخص کدام چیز گپ زده نشده فقط هدف می بود که تماسایی که داشتیم که فقط به خاطر آبادی یا اعمار مجدد کشور با هم مشترکاً کار نخیر وعده مشخص نگرفتیم اگر از ما خواسته شود از تجارب ما از تحصیلاتی که کردیم انشاءالله ما حاضر هستیم که همراه امارت اسلامی به شوق و دل جان کار بکنیم. جناب وزیر صاحب راتګ ته هرکلی وایم او خوشحاله یم چې وزیر صاحب بیرته خپل وطن ته راغی او د وزیر صاحب د وزیر صاحب په شان نور سیاسي چهرې چې دي او کومې داسې کادرونه چې دي د افغانستان په درد وخوري خدای دې وکړي چې د هغو دپاره همداسې زمینه مساعده شي لکه څنګه چې وزیر صاحب دپاره زمینه مساعده شوه او په خیر راغی او د وزیر صاحب تیر تاریخ که وګورو نو د مخابراتو په تاریخ کې د ده خدمتونه نه هېرېدونکي دي چونکې 2 دورې د وزارت کړی دی او کوم خدمات چې د افغانستان د مخابراتو په عرضه کې کړي دي په نږدې ګاونډي ملکو کې دومره خدمات په لنډه موده کې چا نه دي کړي لکه څنګه چې وزیر صاحب راغی دلته موږ ملګري ولاړ دي د امارت اسلامي نه موږ همدغه هیله لرو دا غوښتنه لرو چې د نورو کادرونو دپاره لکه څنګه چې وزیر صاحب دپاره زمینه مساعده کړه د نورو کادرونو دپاره زمینه مساعده کړي او خپل وطن ته خلک افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون هڅه دا د عام دعوت او بلنه ده
هر هغه څوک چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له افغانستان څخه وتلي دي او دوی ویرېدلي دي چې په دې خاطر چې په تیر نظام کې دوی دندې ترسره کړي دي، دوی به کوم امنیتي ګواښ او تهدید سره مخ سي. هغو ټولو ته موږ دعوت ورکوو، بلنه ورکوو چې راشي له افغانستان کې واوسي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د عفو کوم فرمان چې د هغه څخه دوی استفاده وکړي. ټول افغانان نه دا چې په تیر نظام کې کارونه کړي، بلکې هغه افغانان خپله راتللی سي چې د افغانستان علمي کدرونه دي، شخصیتونه دي. موږ ټولو ته دعوت ته او بلنه ده چې راسي خپل وطن ته او د اوسني نظام د بقا دپاره کار وکړي. ټول لاسونه سره یو کړو، په ګډه د دې نظام د بقا دپاره کار وکړو، د افغانستان د ترقي او د ودې او د پرمختګ دپاره په ګډه کار وکړو. بلې نږدې تر 100 کسانو زیاتو سره زموږ تماس نیول سوی ده. هغوی هم تماسونه نیولي دي او کومې فورمې چې دوی ته د جزئیاتو د ثبت لپاره ورکول کېږي هغه یې ډکې کړي دي، بیرته موږ ته سپارل سوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکو ورځو کې به موږ د ډېرو زیاتو کسانو د راتګ شاهدان اوسو. تر دې مهاله پورې د وزیرانو په کچه، د معینانو په کچه او همدغسې چې په پوځي برخه کې دندې ترسره کړي دي هغه افغانستان ته راغلي دي. تاسې هم لیدل دا نن د تیر نظام د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین صاحب او همدغسې د افغان ټیلیکم رئیس جنت فهیمي صاحب او تر دې څو ورځې وړاندې فاروق وردک صاحب، صدیق چکري صاحب او د ترانسپورټ پخوانی معین حسني مبارک عزیزي همدغسې نور زیات کسان راغلي دي. موږ تمه ده انشاءالله په نږدې راتلونکو ورځو کې به زیات کسان راشي. د تماس کمیسیون لومړۍ هڅه دا ده چې دوی خپل وطن ته راسي او دوی دلته په امن باندې ژوند ولري. دا بعدي مسایل دي، د دوی اهلیت او مسلکیتوب او ژمنتیا ته په کتلو سره د حکومت خپل لزومدید ده چې کوم کسان په دندو کې راولي. اوس دستي موږ د تیر نظام په زرګونو کسان لرو چې اوس دستي په نظام کې په حکومت کې په وزارتونو کې په ریاستونو کې اوس دستي دندې لري. په لوړه کچه باندې د غټو رئیسانو، لوی رئیسانو او په کچه باندې کسان اوس دستي د تیر نظام خلک په دې حکومت کې برخه لري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره